لکه څه برابره ګورې لکه تږی شوی یم مړه. نو چې تږی شوی دا بټن ووهه اوبه به له راشي. مهرباني. لکه بره څه کې تا ویله چې بټن اوبه به راشي. ته خدای به انصافه دا بټن چې وی هغه زنانه ده دغه ایر هوسټ په دله راشي اوبه به دله درکړي. ښه ته مې خوښې. یارې ته خوشي دغه Hello, sir. How can I help you? السلام علیکم کلندر صاحب. مسواکونه خرڅوي کو؟ نه وی روټۍ موټۍ به خورئ؟ برو او لړکي Lelki. What is واتر it? Water. واتر بت دیټ لړکي جنې هغه There? نو تورسري تورسري. Who is Torsari? او you go. I will call again. You go. No. Okay, okay, okay. Thank you bro. جنې لپاره بټن شته چې هغه پکې دغه راځه چې راځه پکې جنې دپاره ښکاري. راځي به ښه راځي به تورسري. Yes, sir. How can I help you again? Where is لڑکی تورسری؟ Who is Torsari? Thank you brother. No, We you're have welcome. Roja. Yeah. اوکے نے Okay. Thank you. You're welcome. نمسکار. بای بای ٹاٹا گڈ بای گیا. مبارک شه کوټی دی مبارک شه وای د کبال سره والو. یہ سڑیاں پاسے کنا یہ سڑیاں پاسے کنا یہ سڑیاں پاسے کنا اما تعالی چې کوم مولوی سیم نکاح تړلې و هغه اکسیډنټ کړی دی او مړ شوی دی. نو چې غلط کارونه کول نو انجام خو به دغه یې کنه. یاره داجی یو جینې مې خوښه ده چې په ګفټ کې ولې څه ورکمه بچې رنګ ولا ورکه رنګ. یاره داجی بیګا ټوله شپه مې ولې رنګونه ورکړل خو هغه نمبر یې بند دی. جان آی لو یو جان. ای ما پسې شاته مه راځه ستا شاته زما مور را روانه ده. جان چې هېڅ غمونه کې مو خانداني شکان یو ستا د مور شاته زما پلار را روان دی. الکه یار زه دومره ګرمه چیس کمه چې د ترمس نه څنګه راواړم یخو مې نه ډایرک اسکم. زه مړه زه خو دومره ګرمه چیس کم چې په اور پرتی او سکمې. ها تاسو به څه ګرمه چیس کې زه خو د پتی چینی پی ور واچوم او ایشته په چوله کینم او چې وسکلی شي. ارے سره موبایل نه ګرځه پر لاشه نه دی پر دغه د زما طرف ته راشه ما نو دا ته بل دا زما خپل دا مکه وګڼه نو د پلان پر دغه شمر دا موبایل خلک را موبایل راوړه ما نو دا څه پرې وانه د پلان رابطه من قسمت کیسے راځه. دا مردان والا دی دا بونیر والا واشروم کم دی. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم څنګه السلام. خیریت دی استاد جی؟ هم پیژندم جی. نجیسو کو زه د ساده ګل پلار یم. ها ها تاسو سره چې کلاس کې دی او جاوا هغه جی تاسو هغه ډېر تکړه دی تاسو پیل کړی دی جی. اسی تکړه دی ما دا ته کور کې راغی جړل نو یاره استاد جی زه پیل کړی ما خو ډېر زیات قابل دی هی قابل دی. نه هغه قابل نه دی دغه سبق سره شوق نشته په دې وجه پیل شوی دی. څنګه جی خو سبق سره ډېر زیات شوق دی تاسو سره په یو کلاس کې 15 کاله تېر کړو بدا شوق دی سبق سره. نو بچو نن زمونږ د پښتو کلاس دی تپاسه بچی دا وای دا سدي مالا خبر راځي کینه میلو ما په شوي خا را با واو زا ها خربوزه ولې وته دی غواړه تاونه ویل چې خربوزه ما خر راوستې دي. څنګه ورخی خیر دی یو کار خو کا مال 500 راکا هو ته ماته واده خو واله کنه
لکه دا خو 400 دي. خفه نشې یاره، اصل لرې دې بل جیب کې وي. ته یو کار وکړه، ته دا 600 روپۍ واله که نه، نو تا له 400 روپۍ ما هغه درکړئ او 600 روپۍ دا واله، نو 100 روپۍ به راله راکړې. صحیح ده؟ صحیح ده که نه؟ ها دا واله. لکه دې سړي خو زه چپه کړم یاره. لکه دې سړي خو زه چپه کړم یاره. 100 روپۍ دا دي او 100 مې هغه له ورکړې. صحیح دي مړه؟ نو زه چپه کړی یم که دله ښځه خوږه ده خو دومره نه چې سړی ورپسې دسخر کوي. تانچې جوړه کوه. خو چینی پکې تیزه واچوه. لکه څه چل دی مړه، ستاسو چپټه غوبال دې مړه جوړ کړی دی. لږ تمیز زده کړه. ګوره چې چېرته ځې یا چا خسه ځې یا دوکان ته چا خسه ځې یا چېرته دیرې ته ځې، نو ور ډبو که ور نشي ډبولی بیا لږ ټوخې کوه. که ټوخې هم نشي کولی نو داسې څه انداز کوو چې هلته پته لګي چې یو څوک رالل. تا غوبل جوړ کړه، ځان نه دې خر جوړ کړی دی، بلت و راخوشئ. هغه بس خپل کار کې مصروف وي او ته به پرې ناڅاپه ورشي، هغه به مړه ځان ته څومره ملامته شي. لږ تمیز زده کړه. صحیح ده که نه؟ ښه ده، صحیح ده. زه به بیا راشم او که نه خیال کو. ښه درتلی شم، اجازت دی. او راځه، ته دلته موبایل ته ناستې او موټرسایکل دې چاګو ته. دا څه وایې؟ وختي ولې نه وي؟ لکه مشرق خپل غاښ وکړه. تاسو یار وختي راسي ګوري څه ګوري لکه څه ګوري یار. 100 روپۍ ګورم. 100 روپۍ. 100 روپۍ ګوري؟ ها زه وګورم در سره. ته وګوره خو دې خوا. خو ومې مینتلې غورې زما به یې. ها ومې مینتلې زما به یې. ته وګوره ستا نه پرېوتې دي؟ نه نه مړه زما نه دي پرېوتې. دلته خلک تیل راځي که نه مشاله الوخاله، نو اکثر بوتل والی نو پیسې چې ورکوي که نه اکثر تیلاتې پیسې وغورځي، نو کېدای شي که چېرته وموندې وګوره زه هغلته وګوره زه کېدای شي دلته به وي. اوس خو د چا نه پرېوتې نه مونږ باسې ځان نه ټایم ضایع کړو. نو راشي که نه ولې مارګاو ملک صاحب راغلی، ستاسو مشکلات دي ملک صاحب ته ویلي دي. ملک صاحب زموږ د کلي نالۍ خرابې دي او په لار اوبه بهیږي، نه دې به څه حل ودي؟ زه به کوشش کوم. ملک صاحب زموږ د سکول دیوالونه را پرېوتي، د دې هم څه حل وباسه. ها زه به کوشش کوم. ها تا ته څه مسله ده؟ ملک صاحب زما د واده 15 کاله شو او بچي مې نه کېږي. ها زه به کوشش وکړم. ملک صاحب دا یې څه وي راځه. خبره د پیسو نه ده جاجي، خبره نن غیرت ته راغلی ده، او که دا غیرت ما نه کو نو ته به هم بیا ووایې چې زما زوی خو لاسو ته بنګلې جوړې دي، بنګلې نه بچي. السلام علیکم. آج کی ہماری ویڈیو ایسے کتاب کے بارے میں ہے جو اس کتاب کو کھولتا وہ یا مر جاتا یا پاگل ہو جاتا یا اپنی یادداشت بھول جاتا، اور بعض ملکوں نے اس پہ کتاب پہ پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی. اس کتاب کا نام اس کتاب کو شیطانی کتاب کہتے تھے اور جنات اس کی حفاظت کرتے تھے. یہ ساری معلومات اس ویڈیو میں ہے، ویڈیو پوری دیکھیے، آخر میں انشاءاللہ بات کریں گے. ایک ایسی پر اسرار کتاب جس کو پڑھنے والا یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا پھر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. اور یہ بات کتنی سچ ہے کہ یہ کتاب دنیا کی سب سے خطرناک کتاب ہے، اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں اس کتاب کو پڑھنے پر پابندی کیوں عائد کی گئی. پیار دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی شیطانی کتاب کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کے بارے میں جاننے کے بعد آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. اس شیطانی کتاب کو کیوں تحریر کروایا گیا اور اس کتاب کے لکھنے کا مقصد کیا تھا، اور شیطان اس کتاب کو تحریر کروا کر کیا کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا.
यार दोस्तों, शम्सुल मारिफ एक ऐसी किताब है जिसको जादुई दुनिया का बेताज बादशाह समझा जाता है। इस किताब को 6वीं सदी हिजरी में अरबी जुबान में तहरीर किया गया। इस किताब को तहरीर करने वाले शख्स के बारे में मुख्तलिफ रिवायात पाई जाती हैं। बाद रिवायात के मुताबिक इसके मुसन्नफ का नाम शरफुद्दीन या शहाबुद्दीन है और बाद रिवायात के मुताबिक इसके मुसन्नफ का नाम अहमद अलबूनी है। प्यार दोस्तों, अलबूनी एक ऐसा शख्स था जो जादू और अमलियात में बेइंतहा महारत रखता था। प्यार दोस्तों, इस किताब में रूहानी अमलियात और जिन्नात को काबू करने और नाजायज तरीके से मालो दौलत इकट्ठा करने के बेशुमार अमलियात और वज़ाइफ दर्ज हैं। ये अमलियात पर मुश्तमिल एक ऐसी किताब है जो अमलियात की दुनिया में एक अलग मकाम रखती है। यही वजह है कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये किताब मुतनाज़े है और मुतनाज़े होने की वजह से इस किताब के पढ़ने पर पाबंदी आयद है। प्यार दोस्तों, इस किताब के बारे में कहा जाता है कि जब से इस किताब को तहरीर किया गया, इसके तहरीर होने के 100 साल बाद तक ये किताब किसी के भी काम की न थी, क्योंकि जो कोई भी शख्स इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता या तो फिर वो मजनू हो जाता या फिर जिन्नात उस पर हावी होकर उसको कत्ल कर देते। 100 साल तक इस किताब का सिर्फ एक ही नुस्खा था। फिर इसके बाद एक नामालूम शख्स की तरफ से इस किताब में बहुत सारे रद्दो बदल किए गए और इस किताब के बहुत सारे नुस्खे तैयार किए गए। इस किताब में रद्दो बदल करने की वजह यह थी क्योंकि मुसन्नफ की जानब से इस किताब के अंदर बहुत सारे ऐसे अमलियात लिखे हुए थे जिन अमलियात की मदद से इंसान बहुत बड़े बड़े ताकतवर जिन्नात को अपने कब्जे में कर सकता था। इसी वजह से जिन्नात इस किताब की हिफाजत किया करते थे और जो कोई भी शख्स इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता या तो फिर जिन्नात उसको पागल कर देते या फिर उसको कत्ल कर दिया जाता, ताकि कोई भी इंसान इस किताब को पढ़ न सके और न ही जिन्नात को अपनी कैद में कर सके। रिवायात में आता है कि कुछ अरसा गुजरने के बाद एक अजनबी आमिल की तरफ से इस किताब में से उन नुस्खों को निकाल दिया गया जिन नुस्खों की वजह से जिन्नात इंसानों को कत्ल किया करते थे। लेकिन अब भी इस किताब में काले जादू और जिन्नात को कैद करने के बहुत सारे अमलियात हैं। यही वजह है कि कोई भी इंसान इस किताब को ठीक तरह से समझकर पढ़ नहीं सकता और जो कोई भी शख्स इस किताब को समझने की कोशिश करता है वो पागलपन, मिर्गी या जुनून जैसी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। प्यार दोस्तों, कहा जाता है कि 6वीं सदी हिजरी में ये किताब मोहम्मद बिन अली बिन जाहिद के कब्जे में आ गई। ये शख्स बहुत ही मालदार था और मजीद माल के हसूल के लिए इस शख्स ने एक बहुत बड़ी रकम अदा करके इस किताब को अपने कब्जे में ले लिया ताकि वो इस किताब में मौजूद शैतानी अमलियात को पढ़कर मजीद मालो दौलत इकट्ठा कर सके। इस किताब को खरीदने वाले शख्स का ये बयान है कि जब भी वो इस किताब को खोलकर पढ़ने की कोशिश करता तो उसके सामने एक स्याह रंग की अजीबुल खलकत मखलूक जाहिर हो जाती, जिसकी जिसामत की स्याही को देखकर और उसके चेहरे पर छाई नहुसत को देखकर ये शख्स बेहोश हो जाता। इस शख्स ने बहुत दफा इस किताब में मौजूद अमलियात को करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकाम हो जाता। हर बार की नाकामी के बाद इस शख्स ने इस किताब को एक आलिम दीन के सपुर्द कर दिया। प्यार दोस्तों, जिस दौर में भी ये किताब मौजूद थी, हर दौर में शयातीन और जिन्नात इस किताब की हिफाजत पर मामूर थे, क्योंकि इस किताब में तहरीर ऐसे अमलियात मौजूद थे जिसकी वजह से वो जिन्नात इंसानों की कैद में आ सकते थे। प्यार दोस्तों, इन तमाम तर वाक़यात के बाद ये किताब एकदम से गायब हो गई और फिर इस किताब के बारे में किसी को कुछ इल्म न था और फिर अचानक से 7वीं सदी हिजरी में ये किताब अचानक से मंजर आम पर आ गई। उस वक्त किताब के अंदर मौजूद बहुत सारे मवाद के अंदर रद्दो बदल की जा चुकी थी। इस किताब को पढ़ने के लिए इंसान का अमलियात के अंदर माहिर होना जरूरी है। अगर आज के दौर में कोई शख्स बगैर अमलियात के इल्म के इस किताब को पढ़ता है तो आज भी इस किताब के अंदर ऐसे अमलियात मौजूद हैं जो इंसान की जान के लिए खतरा बन सकते हैं, जिसकी वजह से या तो इंसान पागल हो सकता है या फिर उसकी जान भी जा सकती है। क्योंकि अब तक इस किताब को जिसने भी पढ़ने की कोशिश की है उसको बहुत सारी आफात और मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस किताब की अजीब बात यह है कि जो कोई भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता है तो अपने पहले की जिंदगी के बारे में भूल जाता है और इस बात को भी भूल जाता है कि वो कौन सा ऐसा अमल किया था जिसके करने की वजह से जिन्नात इस पर हावी हुए थे और जिसकी वजह से ये मजनून हुआ। प्यार दोस्तों, इस किताब को समझना या पढ़ना नामुमकिन सी बात है, लेकिन तारीख के अंदर एक ऐसे शख्स का भी जिक्र मिलता है जो काफी हद तक इस किताब को पढ़ने और समझने के अंदर कामयाब हो गया था। रिवायात के अंदर इस शख्स का नाम अलसाई बयान किया गया है और ये शख्स अपने दौर के अंदर अलसाई के नाम से मशहूर हुआ। ये शख्स यमन के कदीम इलाके उदन में रहने वाला था और ये किताब 10वीं सदी हिजरी में इस शख्स को मिली। इस शख्स के मुताबिक जब इब्तदान इस किताब में मौजूद अमलियात पर अमल करने की कोशिश की गई
تو شیاطین اور جنات کی طرف سے اس شخص کو روکا گیا، کیونکہ اس شخص نے ایسے عملیات پر عمل کرنے کی کوشش کی تھی جو کہ بہت زیادہ خطرناک اور متروک تھے۔ شروع میں جنات نے اس شخص کو عملیات سے بہت روکنے کی کوشش کی، کیونکہ اس شخص کا عملیات سے بہت گہرا تعلق تھا، لہٰذا یہ شخص جنات سے نہیں ڈرا اور اس نے اپنے عملیات کو جاری رکھا۔ اور یہ شخص خوب جانتا تھا کہ جنات کی طرف سے اس پر کون کون سے حملے ہونے والے ہیں، لہٰذا اس نے اپنے آپ کو ان حملوں کے لیے پہلے سے تیار کر رکھا تھا، اور اس نے پہلے ہی بہت سارے ایسے عملیات کر رکھے تھے جس کی وجہ سے شیاطین اس پر حملہ نہ کر سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ یہ شخص بڑے بڑے جنات کو اپنے قبضے میں کرنے کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد جنات نے اس شخص کو مات دے دی اور یہ جنات کو قید کرنے میں ناکام ہو گیا۔ یہ وہ واحد خوش نصیب شخص تھا جو جنات کے ہاتھوں بچ نکلا اور جو قتل ہونے سے بچ گیا۔ جب شیاطین نے اس شخص پر حملہ کیا تو یہ شخص بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس شخص نے بتایا کہ حیرت انگیز طور پر وہ اس بات کو بھول چکا ہے کہ اس نے کون سا ایسا عمل کیا تھا جس عمل کے کرنے کی وجہ سے شیاطین اس پر حملہ آور ہوئے تھے، اور وہ کتاب کا کون سا حصہ اور کون سے الفاظ تھے جو بے ہوش ہونے سے پہلے یہ پڑھ رہا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس شخص کی جان تو بچ گئی، لیکن اس شخص کی حالت یہ تھی کہ یہ اپنی پہلی زندگی میں ہونے والے واقعات کے بارے میں کچھ خبر نہیں رکھتا تھا اور وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ پیار دوستو، بعض مصنفین کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کتاب کو شیطان نے خود کسی اجنبی شخص کے جسم میں داخل ہو کر اور اس کے جسم پر قبضہ کر کے لکھوائی تھی، تاکہ انسان مال و دولت کے لالچ اور ہوس میں مبتلا ہو کر اس کتاب میں موجود خلاف شرع عملیات پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے دور ہو کر کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو کر مریں اور جہنم کے مستحق قرار پائیں۔ کیونکہ اسلام کے اندر جو کوئی بھی کالے علم کی عملیات کرتا ہے وہ شریعت کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے، اور شیطان کا ازل سے مقصد ہی یہی ہے کہ وہ انسان کو راہ حق سے دور کرے اور کفر و شرک کے اندر مبتلا کر کے اس کو واصل جہنم کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو تو آپ لوگوں نے دیکھا، امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس کے بارے میں ہماری اگلی ویڈیو آ رہی ہوگی کہ ابھی یہ کتاب کہاں پہ ہے، کس کے قبضے میں ہے، اگلی ویڈیو اس کے بارے میں ہوگی۔ اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے کہ ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔